سلامونه په دې هیله چې ټول به روغ جوړ اوسئ. یو ځل بیا معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل له طرفه په ټیکنیکل انالیسس باندې ما کورس شروع کړو. په هغې کې 2 درسونه موږ ریکارډ کړي چې په لومړي درس کې موږ تاسو په ټرنلاین او په دویم درس کې د پرسکشن په عمومي حرکتونو باندې بحث کړو چې په هغې کې موږ سره سپایک چینل او سپایک او رینج او دا شیان شامل وو. په دې باندې موږ تاسو خبرې کړې وي. نو اوس راځو موږ تاسو یو څو ډوله کینډلې پیژنو او همدارنګه موږ تاسو په سپایک چینل رینج او همدارنګه په ټرنلاین کې د پوزیشن په نیونه باندې به خبرې کړو. موږ تاسو په همدې باندې په نن ویډیو کې خبرې کړو. بعد له دې ویډیو دریم درس وروسته به موږ تاسو ډایرکټ ځو اس ام سی ته. صحیح ده؟ نو موږ تاسو نن صرف په همدغه تیرو 2 درسونو ته په کتو چې کومې نیمګړتیاوې پاتې وي په هغې باندې به خبرې کوو. ورسره به موږ تاسو یو ډول 2 ډوله کینډلې هم پیژنو، په هغې باندې به کار کوو. له دې بعد به موږ تاسو بیا ځو ډایرکټ اس ام سی ته. نو زه تاسو ته دا وایم چې دغه 2 سیټاپونه چې ما تاسو ته ښودلي دي د په پرایس اکشن کې، دا تاسو په خپل ټریډینګ کې عملي کړئ نو تاسو به تر ډېره حده په ګټه کې یاستئ. یو په ټرنلاین یا ټرنډلاین تاسو دغه کړئ او بل دغه سپایک چینل رینج، دغه دواړه ویډیوګانې تاسو په دقیق شکل وګورئ. تاسو بیا کېنئ مارکیټ کې نو تاسو ته به مارکیټ نه به ډېره خوندوره ګټه تاسو ترلاسه کوئ. چې چېرته تاسو دواړه همغه 2 کوم طریقې چې ما درته ښودلي 2 سیټاپونه چې تاسو ته ما ښودلي چې ټرنلاین او ورسره سپایک کوم 2 اپشن دي، نو دا دواړه زده کړئ. انشاءالله امید لرم چې تاسو به په پروفیټ کې شئ. ښه اوس راځو موږ تاسو هغه تېرې ویډیوګانې که چا نه وي کتلي هغه وګورئ. را به شو موږ تاسو په خپله ټریډینګ ویو را خلاصه کړو، را به شو او ټریډینګ ویو ته. نن به راځو موږ تاسو په یو څه په ټریډینګ ویو باندې هم خبرې وکړو. یو ډول کینډل به مو پیژنو او هغه تېر کوم درسونه چې موږ ویلي په پرایس اکشن کې ټرینډ لاین او ورسره سپایک او همدارنګه رینج او چینل په دې باندې خبرې کړي. را به شو یو څه به نور هم موږ تاسو په دې باندې خبرې وکړو. را به شو زه به د ګولډ چارټ را خلاص کړم تاسو سره. د ګولډ چارټ ښه تاسو کولی شئ د خپل واچ لیست څنګه جوړوئ. که تاسو مطلب په ګولډ کې ټریډ کوئ، که هر مارکیټ تاسو ټریډ کوئ، تاسو هغه کولی شئ ټریډ کړئ. زه راځم په ګولډ په چارټ کې به هم تاسو ته دغه کوم درسونه چې موږ تاسو ویلي دي هغه به زه تاسو ته وښیم چې ګورئ په ګولډ کې هم موږ سره دغه 2 سیټاپونه جوړیږي، ټرنلاین سیټاپ او ورسره د دغه سیټاپ سپایک او ورسره رینج چینل. دا سیټاپونه په موږ سره په ګولډ کې هم جوړیږي، یعنی که په هر مارکیټ کې تاسو ټریډ کوئ دا 2 سیټاپونه به تاسو سره جوړیږي. نو دا 2 ډېر بهترین سیټاپونه دي. ښه اوس راځو زه به راشم د ګولډ چارټ پر خلاص کوم. ښه اوس به موږ تاسو راشو. لومړی به موږ تاسو یو ډول کینډل زه تاسو ته ښیم چې دا په مارکیټ کې چېرته موږ سره جوړ شي نو دا ډېر مهم دی. موږ تاسو په یو کینډل لولو چې هغې ته موږ تاسو پینبار کینډل. صحیح ده؟ پینبار کینډل موږ تاسو سره څنګه رامنځته کېدی شي. راځئ تاسو ته به زه دغه پینبار کینډل رسم کړم. ښه پینبار کینډل موږ سره چې کله موږ سره په یو همایر کینډل جوړ شي، زه به د دې رنګ شنه ته واړم تر څو تاسو ته ښکاره شي. په دغه شکل سره موږ سره پینبار کینډل جوړیږي. ټیک شو؟ دغه موږ سره همایر کینډل دی. ټیک شو؟ ښه پینبار کینډل موږ تاسو سره څنګه جوړیږي دې ته به زه ولیکم پینبار. ټیک شو؟ زه ورته ولیکم پینبار. دا موږ تاسو سره څه ډول کینډل شو. د دې به زه دا سایز یو څه غټ کړم چې تاسو ته ښکاره شي. دا موږ تاسو سره دغه کینډل چې کوم دی دا موږ تاسو سره پینبار کینډل راځي. دا همایر کینډل دی او دا موږ تاسو سره پینبار کینډل دی. دغه کینډل به موږ تاسو سره په کوم ځای کې جوړیږي موږ تاسو باید په هغې باندې پوزیشن ونیسو. لکه مثال موږ تاسو سره دغه ډول کینډل په ټرنلاین کې جوړیږي. ورسره موږ تاسو سره چې کله یو سپایک رامنځته شي، یو سپایک وروسته یا چینل جوړ شي یا رینج جوړ شي، د هغې نه بعد دغسې یو کینډل موږ تاسو سره رامنځته شي، نو موږ تاسو په دې باندې په دې پوهېږو چې مارکیټ موږ سره څه کېږي، مارکیټ موږ سره پورته ځي. یعنې هر کله چې پینبار کینډل رامنځته کېده د پینبار کینډل کلوز شو نو موږ تاسو باید ورسره بای پوزیشن ونیسو. دا څنګه؟ ګورئ کله چې مارکیټ له ډاون ښکته طرف ته را رواني، ټیک شو؟ مارکیټ کوم طرف نه؟ د بره طرف نه ښکته طرف ته را رواني، دغسې مارکیټ را رواني. ټیک شو؟ مارکیټ دغسې را رواني ښکته طرف ته. او په دې ځای کې یا دریم ټچ راسي یا هم موږ تاسو سره په ټرنلاین کې دریم ټچ وسي یا هم موږ تاسو سره یو دغه چینل جوړ شوی د چینل وروسته، نو په دې ځای کې موږ تاسو سره دغه کینډل رامنځته شي. دا کوم کینډل؟ دا کینډل نه، دا کینډل موږ تاسو سره په دې ځای کې رامنځته شي په ډاون ټرینډ کې. اوس مطلب موږ تاسو 2 ټرینډونه لرو، یو اپ ټرینډ دی، یو ډاون ټرینډ دی. اپ ټرینډ او ډاون ټرینډ موږ سره څنګه کار کوي؟ مطلب اپ ټرینډ او ډاون ټرینډ یعنی مارکیټ کوم طرف ته روان دی؟ پورته طرف روان دی، ښکته
مارکیټ طرف ته روان دي ته موږ تاسې اپ ټرین او ډاون ټرین یو لکه دا اوس موږ سره څه ډول دی دا اوس موږ سره تر دې ځای پورې دا موږ تاسې سره یو اپ ټرین دی دا وینئ دا موږ تاسې څه اپ ټرین دی مطلب مارکیټ پورته روان دی اپ ټرین دی او دغه اوس چې دا کوم یو دی دا موږ تاسې سره څه دی دا موږ سره ډاون ټرین دی یعنې مارکیټ ښکته را روان دی چې کله مارکیټ ښکته را روان په ډاون ټرین کې مارکیټ ښکته را روان دی او موږ تاسې راشو په دې ځای کې یا دلته موږ تاسې سره دریم ټچ رامنځته کېږي یا هم دلته موږ تاسې خپل ټرنلاین رسم کړي او موږ تاسې دغه ډول کینډل یو دا همایر کینډل دی او دا پینبار کینډل دی پینبار کینډل موږ تاسې سره مهم هغه وخت کې دی چې د همایر کینډل څخه پورته رامنځته شوی دا همایر کینډل وینئ د دې همایر کینډل څخه پورته رامنځته شوی داسې نه وي چې د همایر کینډل دومره برخې د همایر کینډل نیولي نه دا موږ سره پینبار نشي راتلی موږ سره پینبار کینډل دا راتللی شي چې د همایر کینډل پورته موږ سره کلوز شوی اوس که چېرته تاسې سره زه تاسې ته نور موضوعات وښیم زه به دا لرې کړم دا به ډیلیټ کړم لرې به یې کړم زه به تاسې ته وښیم د همایر کینډل ښه موږ تاسې خو دا زده کړل چې دا موږ تاسې سره اپ ټرین دی او دا موږ تاسې سره ډاون ټرین دی او دغه شنه چې کوم کینډلې دي دې ته موږ تاسې وایي بولش کینډل دا شنه کینډلې چې پورته تللي دي دې ته موږ تاسې څه وایي دې ته موږ تاسې بولش کینډلې وایي او دا سره کینډل چې ښکته راغلی دې ته موږ تاسې بیرش وایي صحیح ده دا انشاءالله کینډلې به مو زده کړي بل تاسې خپل ټایم فریم چینج کوئ تاسې ټایم فریم کولی شئ له دې ځای نه چینج کوئ په دې ځای کې 15 منټ ته اړوئ 1 هاور 4 هاور 1 ډے ګورئ تاسې چې هر یو ټایم فریم ګورئ تاسې په دې کې کتلی شئ چې مارکیټ د کینډلو په اساس وګورئ صحیح شو دا موږ تاسې سره اپ ټرین شو دا موږ تاسې سره ډاون ټرین شو دا شنه کینډل ته موږ تاسې بولش کینډل وایي او دا سره کینډل ته موږ تاسې بیرش کینډل وایي دا موږ تاسې سره یو پینبار کینډل دی پینبار د همایر کینډل دی همایر کینډل وروسته یو پینبار رامنځته کیدی شي که چېرته تاسې اوس دلته تاسې ته ښیم که چېرته تاسې اوس دا موږ تاسې سره څه دی دا اوس موږ تاسې سره یو سپایک حالات دی ټیک شو دا موږ تاسې سره څه دی دا موږ تاسې سره سپایک حالات دی زه به دا لرې کړم دا شیان به زه ټول لرې کړم ښه دا اوس موږ سره کوم حالات دی دا موږ سره تاسې سره سپایک حالات دی صحیح شو سپایک اوس د دې وروسته موږ سره څه رامنځته شوی په ګولډ کې دې وروسته موږ تاسې سره په ګولډ کې یو چینل رامنځته شوی دی ټیک شو چینل دا موږ تاسې سره څه دا موږ تاسې سره یو چینل دی له چینل وروسته موږ تاسې سره څه رامنځته شوی دا ګورئ تاسې ښه رانږدې کړئ دا ګورئ موږ تاسې سره څه رامنځته شوی یو همایر کینډل رامنځته شوی که نه دا ګورئ دلته یو همایر کینډل دی دا ګورئ زه به دا تاسې ته ښه وښیم ګورئ دلته تاسې ګورئ دا یو همایر کینډل دی د همایر کینډل وروسته موږ تاسې سره څه رامنځته شوی د همایر کینډل وروسته موږ تاسې سره یو پینبار کینډل رامنځته شوی ګوره پینبار کینډل کې موږ تاسې ویل چې د همایر کینډل وروسته رامنځته شوی او د دغه نه پورته کلوز شوی د همایر کینډل نه پورته کلوز شوی دا موږ تاسې سره کوم یو کینډل دی دا موږ تاسې سره یو پینبار کینډل دی دا موږ سره ډېر مهم دی هر کله چې دغه پینبار کینډل جوړ شو په دې ځای کې موږ تاسې کولی شو له دې سره کوم پوزیشن ونیسو له دې سره بای پوزیشن ونیسو دا یوازې د پینبار کینډل موږ تاسې تایید دپاره په مارکیټ کې کارو چې دا موږ تاسې ته څه راکړه دا موږ تاسې ته یو تایید راکړه اوس دلته موږ تاسې سره یو څه دلته موږ تاسې سره یو سپایک جوړ شو د سپایک وروسته موږ سره چینل دی کله چې چینل دغه چینل ماتیږي پورته طرف ته چینل ماتیږي موږ سره څه جوړ شوی دی موږ سره یو همایر کینډل جوړ شوی د همایر کینډل وروسته موږ سره یو پینبار جوړ شوی له پینبار وروسته مارکیټ څومره پورته تللی دی مارکیټ تر دومره حده پورې پورته تللی دی ښه اوس موږ تاسې په مارکیټ کې دغه حالات چې کوم دغه سپایک رامنځته شوی دی دا سپایک زه دې ته ولیکم سپایک دغه سپایک چې کوم رامنځته شوی دی زه به دې ته ولیکم سپایک دغه سپایک چې کوم رامنځته شوی په دې سپایک خو موږ تاسې ټریډ نشو کولی ځکه دا موږ تاسې نه په داسې ټیم کې رامنځته کېږي چې موږ تاسې نه پوهېږو صحیح شو دا سپایک رامنځته له سپایک وروسته موږ تاسې سره چینل رامنځته کېږي کله چې دغه دوه موږ تاسې سره رامنځته چې یو سپایک موږ سره رامنځته شي او بل موږ تاسې سره چینل رامنځته شي له دې وروسته موږ تاسې پوهېږو چې یو بل سپایک رامنځته کېدی شي په مارکیټ کې خو چې کله موږ تاسې سره دغه چینل ماتېږي په همایر کینډل او په پینبار کینډل سره موږ تاسې سره دغه چینل مات شو نو په دې ځای کې موږ تاسې ډایرکټ ورسره څه کولی شو موږ تاسې ډایرکټ ورسره دې سره بای پوزیشن نیولی شو بای پوزیشن به موږ تاسې څنګه نیسو په کوم اساس په بای پوزیشن نیسو اوس ګوره بای پوزیشن به موږ تاسې په دې کینډل باندې نیسو سټاپ لاس به موږ تاسې کوم ځای ورکو سټاپ لاس به موږ تاسې دغه د چینل کوم اخیري لو چې دا به موږ تاسې سټاپ لاس او ټي پی به مو کومې ټي پی به مو دغه سپایک حرکت چې څومره شوی دی تاسې به راشئ دغه سپایک حرکت به وګورئ چې دغه سپایک حرکت موږ سره څومره شوی دی همدومره به ستاسې چې همدومره به ستاسې ټي پی وي دا سپایک حرکت به تاسې وګورئ دا سپایک حرکت موږ سره څومره شوی دی په هماغه اندازه به ستاسې څه وي دا به ستاسې ټي پی وي تر دې حده پورې خو دلته به تاسې کوئ شاید ستاسې هغه کوم دغه سپایک
کېدای شي دا بل سپایک دومره جوړ نشي خو تاسې به څنګه مخته ورسره ځئ تاسې به د ریسک ریوارډ مخته ورسره ځئ مطلب کله چې تاسې مارکیټ تر دې ځای پورې راورسېد تاسې راشئ خپله سټاپ لاس ورته راجیګ کړئ بیا همداسې تر دې ځای پورې ستاسې ټي پي ده نو په دې هیله چې تاسې په دې باندې پوه شوي یاستئ چې موږ او تاسې به په یو کله چې یو سپایک رامنځته شي له سپایک وروسته موږ او تاسې سره یو چینل رامنځته شي په چینل به موږ او تاسې پوزیشن څنګه نیسو پوزیشن تاسې ته بیا وایم پوزیشن نیول لپاره به تاسې راشئ چې کله موږ او تاسې سره همایر کینډل رامنځته شي په پینبار باندې یا که سره پینبار او همایر رامنځته نشي چې کله موږ او تاسې سره دغه چینل مات شو دا چینل چې کله موږ تاسو سره مات شو موږ تاسو باید بای پوزیشن په دې باندې ونیسو د بای پوزیشن نیول لپاره به ستاسو سټاپ لاس دغه د چینل لو دا چینل لو دا ستاسو سټاپ لاس وي او ټي پی به ستاسو کوم ځای ټي پی دغه کوم سپایک چې څومره حد پورې رامنځته شوی دی دا به ستاسو ټي پی اوسي ټیک شو په دغه شکل سره بیا که چیرته مطلب رینج حالاتو په دې ځای کې رینج هغه رینج لو به ستاسو سټاپ لاس وي او دغه سپایک چې هر څومره اندازه رامنځته شوی هماغه رومې به ستاسو ټي پی اوسي صحیح شو دا په دغه شکل به تاسې په دې کې بای پوزیشن چې کوئ بای پوزیشن به تاسې په دې کې نیسئ نو دا د سپایک حالت دا په ګولډ کې دی ګوره په ګولډ کې هم مارکیټ په څه شي حرکت کړی دی مارکیټ موږ تاسې سره په پرایس اکشن باندې حرکت کړی که تاسې په هر ځای کې تاسې درکوئ نو تاسې سره بالکل دا ښه جوړېږي ګوره اوس دلته موږ تاسې سره ګورئ دلته موږ تاسې سره څه دی د دې ځای نه موږ تاسې سره څه جوړ شوی دی یو سپایک حرکت جوړ شوی دی له سپایک وروسته موږ تاسې سره څه دی د سپایک وروسته موږ تاسې سره یو چینل جوړ شوی دی دا ګورئ دا موږ تاسې سره یو چینل دی دا چینل حرکت دی له چینل حرکت وروسته موږ سره څه دی یو بل سپایک دا دی جوړ شوی دی ټیک شو یو بل سپایک دی له سپایک وروسته موږ تاسې سره یو بل چینل جوړ شوی دی دا ګورئ دا بل چینل جوړ شوی دی اوس په دې چینل باندې زه پوزیشن نیسم په دې چینل به زه څه ډول پوزیشن نیسم اوس دغه ځای به اوس دا حالات او دا حرکت دا خو په دې کې موږ تاسو ټریډ نشو کولی خو چې کله دا دوه حرکتونه رامنځته شي دغه دریم حرکت کې بیا موږ تاسو څه کولی شو په دغه دریم حرکت کې موږ تاسو بیا کولی شو ټریډ ونیسو ځکه دا دوه حالتونه موږ تاسو په مارکیټ کې رسم کړو موږ تاسو د مارکیټ د ادعا ورکو د روشناسي ورکو چې اوس موږ تاسو په مارکیټ کې یو دریم یو بل سپایک موږ تاسو رامنځته کېدای شي نو موږ راځو بای پوزیشن په کوم ځای نیسو بای پوزیشن په دغه ځای نیسو دغه ځای ورسره چک کو دا ورسره سټاپ لاس کو د خپل د چینل لو کوم انداز موږ سټاپ لاس او دا حرکت چې څومره شوی په هماغه اندازه خپل ټي پی چک کو خپل ټي پی ورته ږدو نو په دغه شکل به زموږ اساسي ټي پی چک کیږي په دغه شکل به زموږ اساسي ټي پی ټچ کیږي همداسې رینج حالات کې هم تاسو کوئ خو اکثریت وخت داسې رامنځته کیږي چې سپایک رامنځته کیږي چینل رامنځته شي چینل وروسته موږ تاسو سره چې رامنځته شي یو بل سپایک رامنځته شي خو کله کله داسې کیږي چې یو سپایک موږ سره رامنځته شي دلته بیا رینج وشي صحیح ده رینج وروسته موږ سره بل سپایک راځي همداسې په ډاون ټرینډ کې هم تاسو کتلی شئ چې په ډاون ټرینډ کې هم تاسو څه وکړئ په ډاون ټرینډ کې هم تاسو دا وګورئ صحیح ده په ډاون ټرینډ کې هم تاسو کتلی شئ لکه دغه ډاون ټرینډ کې دی ګوره دا موږ تاسو سره څه دی دا موږ تاسو سره یو سپایک دی له سپایک وروسته موږ تاسو سره څه جوړ شوی دی له سپایک وروسته موږ تاسو سره یو ورکوټ شان چینل جوړ شوی دی صحیح شو دا چینل دی له چینل وروسته موږ تاسو سره څه شوی دی چینل له چینل وروسته موږ تاسو سره دلته ګورئ یو بل سپایک جوړ شوی دی نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې مخته ورسره لاړ شئ دا د ګولډ چارټ دی ښه دا ما تاسو نور په کرپټو کې تاسو ډېر ښه کتای شئ یعنې پرایس اکشن په کرپټو کې ډېره ښه نتیجه ورکړي په ګولډ کې بیا آی سی ټي ورسره نور ستراتیژیانې ښه نتیجه ورکړي ښه تاسو کولی شئ چې همدا ډول په ټرنلاین کې هم تاسو وګورئ په ټرنلاین کې هم دا شکل نتیجه ورکړي تاسو ټرنلاین هم څنګه کولی شئ چک کولی شئ په دې کې نو ټرنلاین به زه وګورم که چېرته ټرنلاین پوزیشن ما سره پیدا شو ګوره دا اوس ما سره د ټرنلاین یو ټچ دی دا ګوره دا ما سره د یو ټرنلاین یو ټچ دی ګوره په دې ځای کې دا ګوره دا د یو دا د درې ان څلورم ټچه پورې شوی دی ښه دا د یو دوه د دریم ټچ مارکیټ دومره پورته تللی خو څلورم ټچ نه دی شوی بلکې تر دې حده پورې پورته تللی دی ښه ګورئ د دریم ټچ نه تر دې ځای پورې دا پورته تللی نو دغسې ټرنلاین کې هم تاسې کولی شئ چې استفاده کړئ ټیک شو دا ستاسې ټرنلاین شو نو د دې وروسته اکثریت ملګرو ویل چې موږ به دې باندې پوزیشن څنګه نیسو اوس په ټرنلاین باندې ته پوزیشن څنګه نیسي په ټرنلاین باندې پوزیشن په دې شکل نیسي چې کله دریم ټچ ترسره شو دریم ټچ کې به ته دغه دویمه کومه لو چې ده د دې اندازه به ته سټاپ لاس دی یا به ته خپل سټاپ لاس څنګه دی یا به ته خپل سټاپ لاس د خپل ریسک ریوارډ مطابق دی ریسک ریوارډ مطابق څنګه مطلب چې $80 تا په ګټه په نظر کې نیولي ته باید $10 سټاپ لاس که چېرته $10 تا په ګټه په نظر کې نیولي ته باید $2
$2 یا $3 سټاپ لاس په نظر کې ونیسي. نو په ټرنلاین باندې تاسې په دغه شکل پوزیشن تاسې نیولی شئ. ډېری ملګرو ویل موږ په ټرنلاین باندې څنګه پوزیشن نیسو، یا ډېری ملګرو دا ویل چې موږ په دغه باندې پوزیشن څنګه نیسو په سپایک او چینل او رینج باندې. ګوره اوس په دې ځای کې تاسې کولی شو چې په سپایک حالات کې تاسې یو پوزیشن ونیسئ. دا ګورئ ټول ډېر حالتونه تاسې کولی شئ په دې حالت کې. ګورئ دا اوس د ډاون ټرین دی. ګورئ ډاون ټرین کې موږ سره څومره یو ښه دغه جوړ شوی دی. زه تاسې ته دا وښیم. رابشو اوس دا تاسې ګورئ دلته موږ سره څه شوی دی؟ دلته موږ تاسې سره یو سپایک رامنځته شوی دی. ګورئ له دې ځایه موږ تاسې سره یو سپایک رامنځته شوی. له سپایک وروسته کوم سپایک چې رامنځته شوی له دې وروسته موږ تاسې سره څه جوړ شوی؟ د دې وروسته موږ تاسې سره یو چینل جوړ شوی. دا چینل ګورئ په دغه شکل موږ تاسې سره یو چینل جوړ شوی. دا موږ تاسې سره په ډاون ټرین کې دی. ګوره چینل موږ سره څه شوی دی؟ چینل جوړ شوی. اوس په دې کې موږ تاسې پوزیشن څنګه نیسو؟ دې کې به موږ تاسې سیل پوزیشن څنګه نیسو؟ سیل پوزیشن به داسې نیسو در کله چې دا چینل مات شو په دې ماته سره موږ تاسې په دې ځای کې په دې باندې څه نیو؟ سیل. او دغه دا ځای به زموږ ستاسې سټاپ لاس وي او ټي پي به هم دومره اندازې دا چې څومره حرکت شوی دی دا به زموږ ستاسې چې دا به زموږ ستاسې ټي پي وسي. په دغه شکل باندې تاسې کولی شئ چې په سپایک چینل او سپایک چینل رینج په سپایک باندې پوزیشن تاسې ونیسئ. نو په دې هیله چې تاسې په دې موضوع باندې پوه شوي یاستئ او یو څه مو ترې زده کړي وي. نو دا اوس موږ ستاسې د پرسکشن هغه مهم دوه کنسپټونه چې ما تاسې ته درښودل، هم ټرنلاین او هم ورسره سپایک چینل رینج. نو په دې باندې تاسې کولی شئ چې په دې باندې تاسې پوزیشن یې ونیسئ او ډېر ښه نتیجه دا دوه ورکوي. دا دوه تاسې زده کړئ په مارکیټ کې او همدې دوه سیټ اپ ته تاسې انتظار شئ. په مارکیټ کې دومره ځای اوس دا ګوره 15 منټ چارټ دی ښه. ګوره په دې کې تقریبا یو ځل انټري دې دلته وکړه، بل انټري دې دلته وکړه. دوه پوزیشن یې تا پرون ورځ په دې کې کولی شئ ونیسئ. دا د درېیم پوزیشن تا نن ورځ کولی شو په دې کې ونیسئ. دا د ودستي تقریبا 2 ساعته 3 ساعته مخکې تا کولی شو په دې کې سل پوزیشن یو بل ونیسئ. نو څومره ډېر پوزیشنونه موږ تاسو ته ورځ راکړي. همدغه یو کنسپټ یو ستراتیژي چې تاسې زده کړئ، یو کنسپټ چې تاسې صحیح زده کړئ او خپل کوم دغه چې تاسې لرئ ستراتیژي چې تاسې لرئ همغې ته تاسې انتظار وکړئ نو تاسې ته مارکیټ ښه ګټه درکولی شي. خو دا نه چې تاسې مطلب صرف اوی ټریډونه مه نه کوئ. یو سیټ اپ چې کله تاسې ته جوړېده خپل سیټ اپ ته انتظار کوئ. اوس چې ما سره دلته سپایک رامنځته شو او چینل رامنځته شو زه ورسره بای پوزیشن نیسم. که ما سره سپایک رامنځته نه شو او دغسې که سپایک رامنځته هم شو او دغسې ما سره چینل جوړ نه شو نو زه ورسره پوزیشن نه نیسم. یا ټرنلاین باندې ما سره حرکت کېده پوزیشن ورسره نیسم. که په ټرنلاین باندې ما سره حرکت نه کېده زه ورسره پوزیشن نه نیسم. ښه نو دا وه د نن ورځې موضوع. په دې هیله چې تاسې خوښه شوي په راتلونکي ویډیو کې په راتلونکي 4م درس کې به انشاءالله مونږ او تاسې اس ام سی شروع کوو. د اس ام سی په بیسک موضوعاتو باندې به خبرې وکړو. هغه موضوعات چې موږ او تاسې سره ډېر مهم دي په هغې باندې به خبرې کړو. لکه څنګه مې چې تاسو ته په پرسکشن کې دا دوه سیټ اپونه ډېر مهم دي. همدغه دوه سیټ اپونه چې کوم دي دا په مارکیټ کې نتیجه ورکوي. دغه دوه سیټ اپونه دي په مارکیټ کې نتیجه ورکوي. نو همدا دوه مې تاسو ته وښودل. نور هغه دا چارټ پیټرن هغه د چارټ پیټرن نه چارټ پیټرن یې مارکیټ پیټرن دی اوس په مارکیټ کې کار نه ورکوي. دغه شی اساسي دی او دا په مارکیټ کې کار ورکوي او په همدې باندې ګټه کوئ. نور چې نوی شرایط زه به هغه تاسو سره شیر کوم او مسلسل به انشاءالله د دې اړوند درسونه راځي. که بیا هم چا سره کوم پیشنهاد دي، انتقاد دي، غوښتنې هر شی تاسې سره نو تاسو کولی شئ په ډاډه زړه په کمنټونو کې له ما څخه وکړئ. په ټلیګرام کې په واتساپ کې ماته میسج وکړئ چې ستا په دې ځای کې د مشکل دی زه انتقاد منم. یعنې په زما په هر ځای باندې تاسو انتقاد لرئ، په هره خبره باندې په درس باندې انتقاد لرئ، یا زما په ژبه په لهجه باندې تاسو نه پوهېږئ په هغې باندې انتقاد لرئ، یا په ویډیو باندې انتقاد لرئ. په هره برخه کې چې تاسو انتقاد لرئ تاسو زړور میسج کولی شئ. زه ستاسو انتقاد د یو ورور په شکل منم چې بالکل دا ماته ورور انتقاد کړی دی، یو نیوکې پر ما کړې ده، زه یې منم او انشاءالله هغه کومې غلطۍ چې زه لرم هغه به موږ تاسې سره اصلاح کوو. شاید زه خپلې غلطۍ ته متوجه نه یم، تاسې زما غلطۍ ته متوجه، تاسې به ماته وایي چې دې ځای کې ستا غلطي ده، زه به هغه اصلاح کوم. نو په دې هیله چې نن ورځې درس مو خوښ شوی وي او تاسو په دې پوه شوي یاستئ چې په سپایک چینل او رینج باندې به پوزیشن څنګه نیسو، په ټرنلاین باندې به پوزیشن څنګه نیسو. او په دې هیله چې نن ورځې درس نه مو خوند اخیستی وي انشاءالله په راتلونکي کې به موږ تاسې بیرته اس ام سی شروع کوو.